السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مه شئ. د ریاضي مضمون دوهم پړاو شپږم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس عنوان مو دی توصیفي عددونه. ګرانو زده کوونکو، نن به د توصیفي اعدادو په اړه زده کړه وکړو. څوک پوهیږي چې توصیفي اعداد څه شی دي؟ شیما او ثنا وایي موږ نه پوهیږو. ګرانو ماشومانو، توصیفي اعداد هغه اعداد دي چې موږ یې د یو شي د مقدار یا کوانټیټي یا شمیر یعنی نمبر لپاره کاروو، لکه لومړی، دوهم، دریم یا اول، دویم، دریم. لکه حمزه هغه چې وایي زه لومړی ماشوم یم چې خپل لمونځ پر وخت کوم. اتل وایي کله چې موږ سیالي ګټو نو وایو چې زه دوهم نمره شوم. آفرین اتل جانه، دوهم یو توصیفي عدد دی. اوس به موږ د اونۍ یا هفتې د ورځو په نومونو کې توصیفي عددونه زده کړو. د اونۍ لومړۍ ورځ شنبه ده، دوهمه ورځ یکشنبه ده، درېیمه ورځ دوشنبه ده. په دغه مثالونو کې لومړۍ، دوهمه او درېیمه د توصیفي عددونو په نوم یادیږي. د اونۍ د پاته ورځو نومونه به تاسې په خپلو کتابچو کې د توصیفي عددونو په مرسته ولیکئ. اوس به یو تمرین وکړو. زهرا، خالده او لیلا به په ګډه لاندې غیر منظمې شمیرې په ترتیب سره ولیکي. درېیم، اول، دویم، څلورم. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به له یوه څخه تر سلو پورې د اعدادو لیکل او ویل زده کړو. په مخه مو ښه.